د څه باندې 20 میلیونه افغانیو په ارزښت قرغیو ولسوالۍ کې د زیړانیو د سړک د جغل اندازۍ چارې پیل شوې. دغه سړک د کارونو پیل د لغمان ولي ښاغلي محمد اسف ننګ، ولایت مقام دفتر رئیس فرید احمد مارڅک، د کلو بیا رغونې او پراختیا رئیس، د قرغیو ولسوال د سیمې د مسؤلینو، قومي مشرانو، دیني عالمانو او ځوانانو لوري د ډبرې په ایښودلو سره پیل شو. په همدې موخه په سیمه کې ستره ولسي غونډه هم جوړه شوې وه چې پر مهال یې بېلابېلو خلکو ویناوې وکړې. د لغمان ولایت د کلو بیا رغونې او پراختیا رئیس امان الله میاخیل په وینا چې د قرغیو ولسوالۍ اړوند د زیړانیو سړک 6.3 کیلومتره اوږدوالی لري چې 4 پلچکونه او 6 د اوبو واشونه به ولري چې د هندوستان هیواد په مالي همکارۍ به د 20 میلیونه 2,11,155 افغانیو په لګښت په 14 میاشتو کې جوړ شي. نن چې کوم هدف خاطر راغلی هغه د زیړانیو د کلي دغه سړک دی چې دا د زیړانیو د کلي او دغه منطقې د سیمې د خلکو لپاره ډېر حیاتي ارزښت لري. که نن دغه سړک جغل فرش سړک دی انشاءالله موږ امیدواره یو هڅې او تلاش کوو د قومونو جناب والي صاحب او د ولسوال صاحب ټولو هغه ملاتړ او حمایت باندې چې د دې د اساسي جوړول لپاره موږ پلان لرو انشاءالله په هغې کې به کار کوو. لنډ معلومات تاسو سره شریکوم. دغه سړک 6.3 کیلومتره اوږدوالی لري، 4 پلچکونه لري، 6 واشونه لري، مجموعي بودجه 20 میلیونه 2,11,155 افغانۍ ده. د دغه سړک بودجه د هندوستان د هیواد څخه ده او د پروژې تطبیق موده 14 میاشتې تقریبا 50 سلنه چارې پر مخ تللې دي. نوموړي ویل دوی روان کال کې د ولسوالۍ ته لا نورې پروژې پیلوي، خو هغه له ولسونو د اوس په څېر د لا نورې همکارۍ غوښتنه وکړه. همدارنګه د قرغیو ولسوال نصیر احمد همت او قومي مشر حاجي شامرد خان په خپلو خبرو کې دغلته له حکومت سره د ولسونو د هر راز همکارۍ یادونه وکړه. دوی د انکشاف، ښې حکومتولۍ، فساد سره مبارزې، امنیت او نورو بېلابېلو برخو کې د ولایتي ادارې له کړنو خوښي او ملاتړ څرګند کړ. د لغمان ولي ښاغلي محمد اسف ننګ په خپلو خبرو کې د یاد سړک په جوړېدو د خوښۍ څرګندېدو سربېره یادونه وکړه چې روان کال به په ټول ولایت او خصوصا په قرغیو ولسوالۍ کې سترې او کوچنۍ بېلابېلې پروژې پیل شي چې ورسره به زرګونه خلکو ته په لسګونه کاري فرصتونه هم برابر شي. هغه په دغه ولسوالۍ کې د برېښنا د پروسې پیل، د ښوونکو د ښارګوټي، سولري برېښنا او ملي پارک جوړېدل هغه پروژې یاد کړې چې ګټه به یې د نږدې سیمو خلکو ته هم ورسیږي. دلته د دې سړک د ملکیتي مسله ما ځکه درته یاده کړه چې د حد او حدود سره لږ روښانه سي. انشاءالله د پوخوالي کار یې روان ده. دغه د قرغیي په ارتباط څو عمده تغییرات دي، زه به تاسو ته د سږ کال لنډه اشاره پرې وکړم. عمده انشاءالله دا سیمه کوزه دا د سرخکانو ملي پارک ده. د دې پروژه خلاصه سوې ده. یو ډیره درنه ملي لویه پروژه ده. تنها د لغمان په کچه نه د زون په کچه مهمه پروژه ده. دلته به په زرګونو کاري فرصتونه ایجاد سي. یعنی دا منطقه سیاحتي منطقه جوړو چې انشاءالله دا کار شروع کیږي سږ کال. بل دا د شهیدانو په لار باندې د سروې کار د شهیدانو پلنه تر د پورته منطقې پورې، او هم دلته دا بل سړک ده چې د مهترلامک نه را شروع کیږي. دې ته اگر چې دولت پیسې نه دی واده کړي، اما ویلې دي چې که ډونر پیسې ورکړي نو موږ اوس له هند سره دا خبره لږ روانه کړې ده. دا سړک چې راوځي هغه منطقو کې پورته بیا د همدې زیړانو یو لوی پل ده. دا پل شاید تر 400 متره هم ډېر سي، یعنې ډېر اوږد پل ده، خو داسې کوږ تللی ده هغه بل پله سره نږدې کېږي. لویه پروژه بله دلته د پاچا صاحب په کلي کې هغه پل ده چې انشاءالله دا لاره به بیا سره وصل سي. د قرغیو ولسونو ته به ډېر زیات سهولتونه ایجاد سي له دې کار سره. د برق پروژه ده انشاءالله په دې نږدې ورځو کې د قرغیي برق افتتاح کوو 2000-3000 کورنیو ته. بله عمده پروژه دلته د سولري برق ده په دې ساحې کې. بله عمده پروژه داسې لوی بنسټیزه کار چې ده د ولسوالۍ ایجاد ده. که خدای غوښتې و چون لغمان درجه 2 سو د شهیدانو ولسوالۍ په نوم باندې به موږ دلته ولسوالۍ ولرو. بیا دا ولسوالۍ سهم د څه ډېر لري، یعنې د چې ولسوالۍ ایجاد سي هغه بیا بیلې بودیجې لري. اوس مثلا قرغیي 300 میلیونه څه د پاسه افغانۍ په د انکشافي بودیجو کې لري. بیا دا هم همداسې پیسې ورکوو دغه ته، بیا ډېر کار کېږي.
نو دا سیمه به ډېره آباده سي انشاءالله ورسره د دغه تر څنګ داسې وړې غټې پروژې چې دي انشاءالله هغه خو لست یې ډېر اوږد ده چې کار پرې وکړو. ښاغلي ننګ دغه راز د ولسونو په غوښتنه د قرغیو ولسوالۍ لیسې لپاره له خپل معاش څخه 1,00,000 افغانۍ مرسته هم اعلان کړه. حاجي صاحب شامر خان تاسې یو ډېره ښه موضوع ته اشاره وکړه دا د لیسې د قرغیي حاجي صاحبانو تاسې دلته موجود یي دا کار تاسې هم لیک کومک وکئ دا صدقې جاریه ده زه به هم پکې ونډه واخلم. تاسې حاجي صاحب یو کار وکئ هغه تېر ځل موږ ناسته وه د کلستر مجلسونه چې وو مالدا د مکتب شا مکمله خالي کړئ دا دستفروشان دي یا کراچۍ دي دا باید مکمل د مکتب مخه خلاصه سي دا پاک کړئ. زه به له خپل اړخه د شخصي معاش نه 1,00,000 افغانۍ د دې مکتب لپاره اوس ورکړم. دغه زما د بچو ډوډۍ ده همدا مکتب ماته مهم ده. نعره تکبیر. همدارنګه د سیمې لسګونه قومي مشرانو او اوسیدونکو په خپلو خبرو کې د یاد سړک د چارو په پیل سره له ولایتي ادارې مننه او خوښي څرګنده کړه. دغه د دولت نه بیا زیاته مننه چې موږ دغه سړک جوړ کړو د سره د موږ ډېرې ستونزې هوارې شوې دا ګوره کوم چې موږ ولاړو دغه سړک ګوره دا د بېلستون په واسطه موږ ته جوړ شوی دا هغه لوی سړک هم د پوره چارواکو طرف نه موږ ته جوړ شو. موږ د دوی نه ډېره مننه کوو دوی نه د الله راضي شي موږ د دوی نه ډېر راضي یو او موږ ته خوشحاله یو. لغمان ولایت د چارواکو نه ډېره زیاته مننه زموږ ته ډېر مشکل دی د سړک نه ځکه مریض به په موقع باندې نه رسېده موټر به نه شو راتلی ټانګه به نه شو راتلی موږ به زیات اکثره په کټونو کې دي چې مریض د هغې سړکه پورې په کټ کې وړ ځکه چې هغه به څو تکلیف نه لاره اوس یو جهان مننه زموږ دا مشکل یې حل کړ دا مشکل زموږ خلاص شو. تاسې یې ګورئ اوس زموږ کوڅو له کورونو له کلو له هر یوې کوڅې له موټر باندې راځي نو په دې خاطر باندې د لغمان د چارواکو نه یو جهان مننه موږ ته خوشحاله یو خدای دې خوشحاله لري الله دې تل لپاره دایم او قایم امنیت راولي. په دغه سړک باندې موږ ډېر خوشحاله یو او حکومت ډېره مننه کوو چې دا سړک موږ ته جوړ کړ موږ ډېر په تکلیف باندې اوس دغه غواړو له خیره سلامتګي سره چې دا سړک موږ ته قیر شي چې دا خو شګې دي بادونه دي او بارانونه وړي او بیا بېرته مخه شی ته جوړېږي واړه موټر به نښتي بیا به په ګنټو نه شو ویستلی او نور د خدای دا حکومت برقرار لري خدای دې کامیابه کړي.